رښتیا وچکالي را روانه ده او افغانستان او کابل کې به اوبه کمې شي یا به وچې شي او که څنګه. راځئ دا موضوع یو څه دیني اړخه وڅېړو چې دا حقیقت لري او که نه لري. اول آیت ما تاسو دلته لیکلی ده. الله جل جلاله فرمایي ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وی الله جل جلاله د دې آیت مفهوم زه تاسو ته وایم، تر هغه وخته پورې خپل نعمتونه په خلکو باندې نه بدلوي، په کوم قوم باندې، په کوم ولس باندې، یعنی کوم نعمتونه پیرزوینې چې الله جل جلاله په چا باندې کړي دي که نه، هغه تر هغه وخته پورې نه ترېنه اخلي، نه ور باندې بندوي، نه قطع کوي، تر څو پورې چې دوی خپل ځانونه نه وي بدل کړي. یعنی انسان که چېرته کوږ روان شي، انسان د دې طبیعت او انسان د دې کوم طبیعي منابع چې الله جل جلاله پیدا کړي د دې په خلاف حرکت وکړي، نو په هغه وخت کې الله جل جلاله بیا دغه نعمتونه هم په انسان باندې بدلوي. د دې آیت نه دغه موږ تاسو زده کولی شو که چیرته موږ تاسو غلط حرکت وکړو، ناسم استعمال د دې شیانو وکړو، فرضاً اسراف وکړو، صحیح شوه، نو الله جل جلاله دغه نعمتونه له موږ تاسو نه اخیستلی شي او اخلي. دویم آیت الله جل جلاله فرمایي ظهر الفساد فی البر والبحر، وی فساد راښکاره شوی ده په وچه او په لمده کې، یعنی په ځمکه باندې همدارنګه په بحر کې د څه له وجې نه فساد رامنځته شو. بما کسبت ایدي الناس، دا د دې په خاطر باندې چې انسانان غلط شول، انسانانو ګناهونه شروع کړل، انسانانو د دې شیانو استعمال غلط وکړ، انسانان په کږه لاره باندې روان شول، نو ځکه فساد راپورته شو، راښکاره شو. د دې آیت نه هم ښکاره معلومیږي چې په ځمکه کې فساد، ګډوډي او داسې څه نسته چې موږ ورباندې وځورېږو یا وکړېږو یا خراب شو یا مو ژوند تریخ شي او یا سخت شي. خو چې خرابېږي ژوند، چې ګډوډېږي، چې خراب حالاتو سره موږ تاسو مخامخ کېږو، دا ټول د دې وجې نه چې زموږ او ستاسو عملونه کله ناکله ګډوډ شي. نو دا شاید واقعیت به ولري چې آینده کې تاسو به هم ډېر راپورونه لوستلي وي چې 2013 کال کې شاید اوبه ډېرې زیاتې کمې شي او ډېر خلک شاید له مشکلاتو او ستونزو سره مخامخ شي. دا به واقعیت ولري ځکه چې موږ تاسو د دې اوبو ناسم استعمال کړی ده، سم مدیریت موږ تاسو نه ده کړی. نو د دې په خاطر باندې دغه نعمتونه له موږ نه اخیستل کېدای شي او امکان دی ولري. د حل لاره څه شی ده؟ څه باید موږ تاسو وکړو؟ اول دا چې عامه پوهاوی ډیر مهم ده. عامه پوهاوی باید رامنځته شي، یعنی عامو خلکو ته باید موږ تاسو دا واضحه کړو چې ګورئ اوبه زیاتې مه استعمالوئ، د اوبو له اسراف نه ځانونه وساتئ، ځکه الله جل جلاله په قرآن شریف کې فرمایي چې ان الله انه لا يحب المسرفین. الله جل جلاله هغه څوک چې هغه اسراف کوونکي دي نه خوښوي. په بل ځای کې الله جل جلاله قرآن شریف کې فرمایي چې څوک هم اسراف کوي نو دا د شیطانانو ورونه دي. نو عام خلک باید موږ تاسو پوه کړو صحیح ده چې اوبه مفت دي، ارزانه دي، هر چاته الله جل جلاله برابرې پیدا کړي دي، په کافي اندازه باندې الله جل جلاله پیدا کړي چې د انسانانو د ضرورتونو لپاره کفایت کوي. خو موږ تاسو د یو مسلمان په حیث باندې الله جل جلاله موږ ته امر کړی چې باید اسراف پکې ونه کړو. په هر څومره زیاتې هم چې یو شی وي که نه، فرضاً تا ته ډېر خوراک مخې ته پروت، ډېرې اوبه پرتې دي، یا ته حمام ته لاړې، صحیح شوه، دا به نه وایه چې دلته اوس په حمام کې بس اوبه را اچوه، په ځان باندې را اچوه او را اچوه او را اچوه. نه، موږ تاسو ته اسلام دا خبره کړې چې حتی په عبادت کې چې کوم اودس موږ کوو که نه یا غسل کوو، 3 وارونه زیات استعمال د اوبو دا ناروا دي. عمر رضی الله عنه هم داسې په وخت کې داسې بعضې کتابونو کې راغلي چې دغه وخت کې هم داسې قحط راغلی، وچکالي راغلی و. نو خلکو ته امر کو چې تاسو باید 3 وارونه زیات اوبه استعمال نه کړئ، د اوبو استعمال را کم کړئ او ډیر په جدي الفاظو به خلکو ته ویل چې تاسو اوبو کې اسراف مه کوئ، د دې په خاطر باندې چې دا اوبه له تاسو نه ټولې ختمې نشي او له جدي مشکل سره مخامخ نشئ. دویمه د حل لاره دا ده چې مونږ کوم حاکمان دي، مسؤلین دي، دوی باید هم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړي او خلک باید کنټرول شي. ځکه متاسفانه داسې خلک شته دي بې باکه په هره ټولنه کې چې هغوی تر څو کنټرول نه کړي که نه، په هغوی باندې پیسې مقرر نه کړي، بیل پې مقرر نه کړي یا اصول ورته ونه ټاکي، نو دا خلک نه اصلاح کېږي. ډېر داسې خلک شته دي متاسفانه په هره ټولنه کې.
نو دا خلک را کنټرولول، د هغوی حالت برابرول او هر چاته په مناسبه اندازه باندې اوبه رسول دا د حاکمانو مسؤلیت ده چې باید دې ته جدي پاملرنه وکړي. نظم رامنځته کول د اوبو، داسې قوانین، داسې نظم چې هلته نه څوک بې اوبو بې برخې پاتې شي او هم هر چاته په کافي اندازه باندې اوبه ورسیږي. تاسو یقین وکئ په رب باندې داسې ځایونه هم شته دي که نه، حتی په د ګاونډي هیوادونو کې لاړ شئ، پسمانده ځایونه دي، هلته نه څاګانې شته دي، نه بورونه شته دي، نه خلک له جنجالونو سره مخامخ دي، نه څوک بوشکې زغلی رازغلی، ټول خلک ارامه ژوند کوي. هغوی هلته یو ښه موقعیت انتخاب کړی ده، سړکونه یې خام دي، کوڅې یې خامې دي، کورونه یې خام دي، خو یو ځای انتخاب کړی، هلته یې ښه قوي ټیول وهلی، ښه قوي ساه یې وهلې ده، ښه غرق. له همغه ځینې پایپونه ټولو کورونو ته رسولي دي، د یو ځل لپاره مصرف پرې راغلی ده، بس خبره ختمه. او هره میاشت هلته هغوی ته پیسې را روانې دي، خلک بیلونه ورکوي او په خلکو باندې کورونو کې په اندازه باندې اوبه ورخوسې کوي. نو دا څومره ښه نظم رامنځته شو. که موږ هم دغه رقم وکړو، هم عام خلک له جنجال نه خلاص دي، هم نظم رامنځته شو، هم به ټول خلک مجبوره کېږي نه چې ژورې ژورې ساګانې ووهي، نو څومره ښه به وشي. نو باید د نظم لپاره کار وشي او په ټولنه کې دا څومره خلک چې دي باید دوی سره راغونډ شي او په منظم ډول باندې د دې اوبو دا مشکل حل کړي. په اخره کې زه تاسو ته ډېر یو جالب او ناشنا حدیث بیانوم او په همدې باندې دا خبرې ختموم. یو ځل یو نفر اودس کوه د نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کې، نو هغه لږ اسراف کوه، لږ اوبه ډېرې مصرفوي. نبي علیه الصلاة والسلام ورته راغی وایي ما هذا الصرف، دا څه کوې، دا څومره اسراف دې شروع کړی. هغه حیران شو، وایي په اوبو کې هم اسراف شو. نبي علیه الصلاة والسلام ورته ډېره عجیبه او ناشنا خبره وکړه او ورته ویل چې هو، اگر که ته د یو نهر په غاړه باندې ولې ناست نه یې، که ته د یو نهر په غاړه، نهر یعنې څومره غټ سیند بهیږي، اوبه دي که نه، که ته د دې په غاړه هم ناست یې، بیا هم که ته زیاتې اوبه مصرف کړې نو ته په اسراف کې راغلی. څومره یو بهترین او ښایسته او زبردست دین لرو، الحمدلله. که زما دا ویډیو تاسو تر دې ځای پورې ګورئ نو کمنټ کې حتما الحمدلله ولیکئ او شکر وباسئ چې الحمدلله دومره یو بهترین او زبردست دین لرو چې موږ ته حتی په هغه وخت کې هم راهنمایي کړې چې تاسو باید هلته هم اسراف ونه کړئ. هلته خو ظاهره خبره که څوک وایي چې هلته خو اسراف معلومیږي هم نه، که 100 وارې مو اوبه راواچوو مخ ته که نه، خو نه، اسلام موږ تاسو ته تربیه راکوي، موږ تاسو روزي چې تاسو باید هلته اسراف ونه کوئ. ځکه که هلته عادت شوې نو بیا چې کور ته راغلی، هوټل ته لاړې، مسجد ته لاړې، هر ځای ته لاړ شي نو بس بیا به ما رقم بیا اسراف کوي. نو داسې یو بهترین اصول دي، موږ تاسو باید دا عام کو، خلکو ته باید ووایو چې اسراف مه کوئ، ځکه د الله جل جلاله اسراف نه خوښیږي او په دې اسراف سره زموږ ستاسو حالت خرابېدلی شي او دغه نعمتونه له موږه کمیدلی شي او یا ختمېدلی شي. الله دې هغه سخت وخت نه راولي چې موږ له وچکالي سره مخامخ شو، خو باید پلان ورته ولرو او کوشش وکړو انشاءالله چې په مشوره باندې د پوهو خلکو د نظر لاندې د دې مشکل د حل لپاره انشاءالله کوشش وکړو او سر له اوسه ورته تصمیم ونیسو تر څو الله دې نه کړي بیا له مشکل سره په آینده کې مخامخ نشو.